بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و مسلمانانو ورونو، په دې درس کې درې خبرې بیانېږي. اوله خبره دا چې په خرما یا اوبو سره روزه ماتول مستحب ده. دویمه خبره دا چې د دې هغه حکمت څه شی ده، او دریمه خبره دا چې په خرما سره د روزي ماتولو هغه طبي یو څو فایدې بیانېږي. اوله خبره، په خرما یا اوبو سره روزه ماتول مستحب ده. د ترمذي شریف حدیث مبارک د رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. کله چې په تاسو کې یو کس روزه ماتوي نو دی په خرما سره ماته کی، ځکه په خرما سره روزه ماتولو کې برکت ده. که چیرته خرما پیدا نه کی نو بیا دی په اوبو روزه ماته کی، ځکه اوبو پاکون کی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم په خرما یا اوبو سره روزه ماتوله. د ابو داود شریف حدیث مبارک د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حصوات من ماء. رسول صلی الله علیه وسلم به د ماښام مانځنه مخکې په یو څو تازه خرمو، یعنی په لمدو خرمو باندې روزه ماتوله. که تازه خرمې به نه وي نو په اوچو خرمو به روزه ماتوله، او که اوچې خرمې به نه وي هم نو یو څو یعنی یو درې غړپه اوبه به یې وشکړي. دا یو مسله چې که چیرته لمده خرمه وي، که لمده نه وي، اوچې خرمې باندې روزه ماتول مستحب دي. دغه دوه حدیث مبارکه بیان سو. دویمه فایده، هغه حکمت په دې کې څه شی ده؟ په خرما یا اوبو سره روزه ماتول مستحب ده. نبی علیه السلام په خرماو سره د روزي ماتولو حکم ځکه کړی چې د خرما د عربو بهترینه غذا وه. دا عام پیدا کېدی، یعنی خرما په عربو کې یو عمومي شی و، عام وخت کې عام ځای کې پیدا کېدلی. غریبانانو هم خوړلی سوي، نو ځکه په دې سره د روزي ماتولو حکم وسو. بله دا چې په خرما سره روزه ماتولو کې ډیر حکمتونه هم سته. یو ظاهري حکمت پکې دا ده چې کله د ماښام په وخت کې معده خالی وي، په دې وخت کې چې کوم شی وخوړل سي نو معده هغه هم په ښه شان قبلوي او هضموي. نو که په دې وخت کې معدې ته خوږ یعنی شیرین شی لاړ سي نو معدې ته ډیر قوت ورکوي. بیا خاص کر قوت باصره یعنی د سترګو قوت ته ډیره فایده ورکوي. نو همدغه وجه ده چې دا خرما خوږه هم ده. نو یو خو سترګو ته طاقت ورکوي، بل معدې ته طاقت ورکوي. بیا که خرما پیدا نسی نو په اوبو سره د روزه ماته کی، ځکه د اوبو خصوصیت دا ده چې دې ته الله پاک طهور یعنی ډیرې پاکې اوبو ویلي. نو په اوبو سره روزه ماتولو کې د ظاهري او باطنی پاکوالی نیکپالی هم سته. دریمه خبره ده چې په خرمو سره د روزي ماتولو هغه ساینسي او طبي فایدې دا دي. اوله ده، د روزي په وجه چونکې د انسان قوت کمیږي، نو د روزه ماتې په وخت کې داسې شی خوړل پکار دي چې هغه قوي وي او زر هضم سي. نو خرما داسې یو جامع او معتدل شی ده چې دا قوي هم ده او زر هم هضمیږي. او د انسان د بدن لپاره چې په دې وخت کې څومره اجزا ضروري دي هغه ټول په دې کې سته، یعنی په دې خرما کې سته. دویمه طبي فایده دا ده، د چا په وجود کې چې وینه کمه وي نو د روزه ماتې په وخت دته د فولاد سخت ضرورت وي، حالانکه فولاد په خرما کې قدرتی طور باندې موجود وي. لہذا څوک چې په خرما باندې روزه ماته کی نو د دا ضرورت هم پوره سي. دریمه فایده دا ده طبي، په ګرمۍ کې خلکو ته د روزي په وجه تنده لګي،
تنده هغه راځي. نو که د روزه ماتې په وخت کې دوی فوراً یخې اوبه وڅښي نو په دې کې دا خطره شته چې دته د معدې ګیس، تبخیر او د جگر پړسوب مرضونه پیدا سي. خو که روزهدار اول په خرمو سره روزه ماته کی او بیا اوبه وڅښي نو دغه مخکینی ټول مرضونو نه به دی محفوظ کیږي. څلورمه فایده دا ده چې د بعض خلکو په وجود کې خشکي وي نو د خرمه چون کې معتدله ده، که په دې سره روزه ماته کړی سي نو د خشکي دا مرض هم ختمیږي. نو دا درې خبرې بیان سوی. الله تبارک وتعالی صحیح عمل توفیق را نصیب کی برحمتک یا ارحم الراحمین.